داسې موټروانانو چې له خلکو سره قرارداد کړی وي چې ما ته ډوډۍ راکړه نه بلې موټروان نان خود روش موش موټر چلونکو ته په رسمي یونیفورم کې ولاړ دا شخص د کابل د ترافیکو رئیس مولوي خیل محمد غاور دی. په دې تالار کې راټول کسان به سبا د کابل پر واټونو ګرځېدونکو موټرو ته ناست وي، نو له همدې ځایه ورته د ترافیکي اصولو او قوانینو د رعایت سپارښتنه کیږي. دا ګوره دا د اچ دا تا ته شفاخانه ښیي، شفاخانه ده. موږ اورېدلي شفاخانې مخکې ارن مه وهه، نه ارن خو تاسو ته ما ویل څو ځایه به وګو 3 ځایه ګولایي ډبله ګولایي په وخت داسې موټر د تېرېدا سبقت کې او د خطر په ځای کې شفاخانه له تا سره د ښار د ټولو شفاخانو جدول وي. ته ټیکه سیوان یې، ته په دې ښار کې موټرواني کوې، تا سره باید داسې وي چې شفاخانه یې سوختګي د سوځلو شفاخانه چیرې ده؟ اما تا په ښار کې یا په اطراف کې یو سړی سوځلی در راځي، تا ته باید معلومه وي. عادت 4-5 روز میشه که ما آمدیم درس میخونم و رویه تمام مسئولین ترافیک، معلمین محترم، جناب مولوی صاحب رئیس ترافیک کابل بسیار یک لطف برخورد مهربانانه محترمانه با تمام شاگردان داره و هر مشکلی که داشته باشیم دوباره پرسان میشه که آیا یاد گرفتی نگرفتی درس و ما اگه زمان یاد نگرفته بودیم دوباره میگیم رایه میکنیم مشکل خود دوباره به مشکل ما رسیدگی میشه از طرف استاد از طرف رئیس. په ځینو کې د خلکو دا ګڼه ګوڼه د دې ښکارندویه کوي چې ترافیکو ریاست ته د مراجعینو تګ راتګ تر بل هر ځای زیات دی، خو مهمه دا ده چې د چارو بهیر څنګه روان دی. پخوا به موږ تاسې د خلکو به اسنادونه راکړل، تقریبا په میاشت په 60 شپې په 15 شپې به نه خلاصېدل. هغه ټوله پروسه تقریبا 2 ورځو 3 ورځو ته حتی بعضې مسافر چې راځي چې ډېر بېروبار نه وي هغه دا غوښتنه چې موږ مسافر یو د هغو اسناد تقریبا په 1 ورځ کې موږ د دې ورته خلاص کړي دي او ورخلاصوي روان دي. د خلکو همدې ګڼې ګوڼې د کابل ترافیکو رئیس دومره بوخت ساتلی چې هر ځای لکه کاري دفتر. د کابل د ترافیکو رئیس مولوي خیل محمد غاور وایي ټول پامې په همدې ورټول دی چې د خلکو چارې پر وخت او له ځان پرته ترسره شي. دا یو خبر کوم چې دا خپل ټول کار کوم دا په دې نیت کوم چې الله تعالی په دې کې موږ ته اجر راکړي، د ثواب په نیت یې کوو او په دې ورته وایم چې دا موږ ولس ته خدمات وړاندې کړو. که ستړی یم له ستونزو سره مخامخ یم نو په مقابل کې بیا چې هغه سړی اجرونه وګوري هېڅ ستړیا هم نشته. د خپل ولس خدمت کول، مسلمانانو ته لارې خلاصول دا وړه خبره نه ده. دلته راغلي کسان هر یو جدا کیسه لري، څوک په رسمي چارو پسې، خو ځینې داسې هم شته چې سرغړونه یې کړې ده. دې سړي د ولس خدمت یوازې تر دفتر نه دی محدود کړی، بلکې هره ورځ د 4 ساعتونو لپاره د ښار په واټونو کې له ترافیکو سره هم ستړي ګالي. ډیر کله د شپې تر ناوخته د ښار په هغو واټونو کې لیدل کیږي چیرته چې د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته وي. دلته پام یوازې د مسافرو تګ راتګ ته نه دی ورټول، بلکې د کابل ښار دننه ښوونځیو ته د تلونکو ماشومانو ژوند ته هم ځانګړې پاملرنه شوې. وقتی که از مکتب امید رخصت میشم ترافیک راه رو بند میکنه، باز ما تیر میشیم و ما که تیر شدیم باز ترافیک راه رو باز خلاص میکنه. موږ رخصتي د مکتب دلته ترافیک ما سره ډېر خوشحال یو او موږ رخصتي موټران ته ودرې موږ ته لاره راکړي. چونکې دغه ماشومان او بچیان د موږ تاسې آینده د وطن جوړوي چې مکتبو ته ځي، مدرسو ته ځي، دا کوچنیان دي نه پوهېږي مړې راخیستې. بیا مو تقریبا اکثریت مکتبو ته او اکثریت مدرسو ته خپل پروفیشنل ترافیک ورته درولي، کومندان صاحب د کنډکټ اوامر د اوزو ته هدایت ورکړي دي چې تاسې مکتبونه معلوم کړئ، د هغه مکتب کې په وخت د رخصتۍ کې او په وخت د ورتګ کې یعنې د رسمیاتو په وخت کې ماشومان تر سړک اوبور او مرور یو خوا او بله خوا واړوي. الحمدلله په دې ډېره ښه نتیجه ورکړې.
د کابل د ترافیکو رئیس وایي د لویو لارو خوندیتوب ورته یو له جدي مسایلو څخه ده چې په دې برخه کې ځینې ګټور ګامونه اخیستي. د نوموړي په وینا د ماهیپر مرګونې لارې لپاره یې نیولو تدابیرو ګټه کړې. دا رقم موږ تاسو د ننګرهار کابل پلاین باندې ډېرې حادثې درلودې په ماهیپر کې. هلته موږ پیشنهادونه وکول، الله تعالی دې موږ مسافرانو ته خیر ورکړي. هم یې کانټیلر راته راکړل، هم یې پولیس ترافیک راته راکړل، هم تقریبا که تاسو فکر کړی په ماهیپر لاره باندې چې ځئ ټولې لوحې ورته ولګېدې د خلکو ته. نو تر ډېره حده پورې م کوشش دا کړی چې د خپل ولس د ځان او د مال حفاظت وکړو. تر ډېره حده پورې م رسیدګر هم کړې ده، خو بیا هم له خپله ولس خواهش دا ده چې ډېر خلک موټران په خپل طبیعت چینجوي، هغه ډېرې حادثې موږ ته له دې راپېښېږي. د کابل جلال آباد لویه لار ماهیپر چې د هیواد په کچه یو له خطرناکو لارو شمیرل کیږي، خو په دې وروستیو کې د تیرو کلونو په پرتله د مرګونو ترافیکي پیښو کچه د پام وړ پکې راښکته شوې ده. کنټرول خو به درته وایم چې تقریبا 90% 95% دا مسیر اوس کنټرول شوی ده. بالخصوص زرونه باندې دغه معلوماتي لوحې دلته لګېدلې دي د کورنیو چارو وزارت لخوا ته. دا بیخي ډېر مؤثره دي. دې لوحې سره ډریورانو ډېر ځان کنټرول کړی ده او ډېر مؤثر تمام شوي دي دا لوحې. په دغه لویه لار اوس مهال 40 ساعته ترافیکي پولیس ځای پر ځای شوي چې له یوې خوا یې د مرګونو حادثاتو مخه او تر څنګ یې د لارې د بندېدو مخنیوی کړی دی. راغلي سروبي ته چکر ته اوس ګورو چې بیرته 10 بجې دي. په ماهیپر کې لاره بنده وه او دغه تونل سره مخکې ګاډی خراب شوی ده. بیا د ترافیکو د کور ودانې هغو مستري راغوښته ده، اوس بېرته لاره خلاصه شوه، خو مګم بیروبار ډېر زیات ده او د ترافیکو د کور ودانې تر دوی وایي چې موږ تر سهاره پورې همدلته ولاړ یو تر څو پورې دا ګاډي ټول موږ فارغه کړو. پر دغه لویه لار اوس مهال د شپې لخوا هم تګ راتګ اسانه او له پیښو خالي دی، ځکه چې دلته ګڼې داسې ترافیکي اشارې ځای پر ځای شوي چې د خطرونو مخنیوی یې کړی دی. موږ تر ناوخته ماهیپر کې پاتې وو، خو ترافیکي پولیس د شپې تر ناوخته په خپلو دندو بوخت دي، نه پرېږدي چې لاره دې په ساعتونو بنده شي. دلته عموما کې تاسو تر څو بجو پورې دلته یو څو بجې دي. یو بله مهمه خبره دا ده چې دغه رابندي د څه شي له امله رامنځته شوی؟ رابندی به خاطر از این شو یک موتر خراب شو، یک موتر خراب شد تیجا دادم تونل، به خاطر از همین رابندی جور شد دیگه. څو بجې دي تاسو اوس چې دغه رابندي دپاره راغئ تر څو دا لاره خوشي کړئ؟ رابندی وقت ساعت 6 بجه خراب شد موتر بالا هم قید کردیم، پایین هم قید کردیم، بازی‌ها را اعلام کردیم، باز دوباره یک موتر خراب شد دادم تونل، باز تا که هواش پوره شد و از این طرف هم ازدحام زیاد شد، به خاطر از این مشکل پیدا شد. په دې وروستیو کې د کابل د ترافیکو رئیس د ښار ترڅنګ ماهیپر مرګونې لارې ته ځانګړې پاملرنه کړې چې ورسره هممهاله په دغه لویه لاره د ګڼو ترافیکي پیښو مخه نیول شوې ده.